السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې فارسي کې پوښتنه کړې ده راسه یو خور ده وایي یو بل ملګري مې د هغې خاوند په دې بدفعلیو په زنا وخته دی، نو بار بار یې دا مطالبه کړې ده چې مولوي صاحب ته ووایي چې یو داسې څه راوښایي چې دا خاوند مې له دې مصیبت او د دې افت څخه الله خلاص کړي. او محترمه څلوېښت واره الحمدلله شریفه پر اوبو باندې چوک 40 واره په سر په پاکي درود شریف ووایه او بیا 40 واره الحمدلله شریف ووایه په اوداسه باندې. که د زمزم اوبه پیدا سي خو ډېر ښه به وي، که د زمزم اوبه نه وي بیا دغسې ساده اوبه او 40 واره التواب جل جلاله دغه د الله نوم پر هغه اوبو باندې چوک هغه اوبه بیا ورکوه، همیشه یې ورکوه. الله جل جلاله بې تسبیح د باطن وکړي، الله بې له دغو حرامو نارواو څخه مخ راپرته کړي. یو ورځ ستا الله ته ورتلونکي یو ټول د مثقاله ذرة خیرا یره حساب هم کېږي، د یوې ذرې د شر حساب هم کېږي. دا چې هر څوک زناوې کوي د ځان سره جفا کوي. قطب الارشاد صفحه 429. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.